افغانستان په تاریخ کې په ډیرو بدو حالاتو کې هیڅ وخت په علما باندې، په قرآن شریف باندې، په مولود نبی باندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ستر نښان باندې داسې بېباکانه، بې غیرته حمله نه ده سوې. د افغانستان دښمنان موږ ټول اخلاقي، شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل دپاره راوړ، د پروني حملې او فاجعې مسؤل دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورلی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. د انتحار او انفجار ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسېدلې. علمای کرام ته زه خاصتا تسل ورکوم او ټول ولس ته تسل ورکوم چې داسې فاجعه چې موږ تاریخ کې ساری نه درلوده پرون پیښه سوې، او په عین حال کې واضح ژمنه کوو چې امنیتي برخې کې به اصلاحات لا هم چټک سي، لا هم به مؤثر سي، او د افغانستان امنیتي و دفاعي قوا لکه چې په پیړیو کې موږ دا خاوره ساتلې، دا خاوره په عزت او افتخار باندې ساتو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد د افغانستان. ګران علما، دا ناوړی عمل به تکرار نسی او ولس نه غواړم چې ولس داسې یو غورځنګ منځته راوړي چې نور د داسې اعمالو امکان په دې خاوره کې موجود نه وي.